سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. اووم څپرکی د مصر ولیعهد او د هغه میرګي. ناڅاپه مې له کلاګانو یو غږ واورید. ګورم چې یو کس ماته رانږدې کېږي چې ما وپېژني. ما هم وپېژاند او پوه شوم چې ولیعهد دی. په دغه ځای کې د دغه ځوان لیدو حیران شوم او ووېرېدم. دواړه لاسونه مې پر زنګنونو کېښودل او په ملا ټیټ شوم. ولیعهد وویل سر دې پورته کړه ځکه چې دلته موږ څوک نه ګوري او ضروري نه ده چې ته زما په مخ کې رکوع وکړې. آیا ته هماغه نه یې چې نن دې زما د پلار په کوټه کې له دغه زوړ بیزو سره کار کاوه او هغه ته دې سټک ورکاوه؟ زه د بوډا بیزو له نومه حیران شوم. سر مې پورته کړ او ولیعهد وویل له زاړه بیزو څخه زما مقصد پاتور دی چې نن یې زما د پلار سر وسپړه. دغه نوم زما مور پر هغه ایښی دی او که زما پلار مړ شو ته به له هغه سره یو ځای ووژل شي. زه د دې خبرې په اورېدو ډیر ووېرېدم ځکه چې نه پوهېدم که څوک دی و فرعون سرسوری کړي او هغه معالجه نشي باید سرسوری کوونکی ووژني. پاتور دغه خبره ماته نه وه کړې او زه حیران هم وم ځکه چې زه خو ګناهګار نه وم چې ما دې ووژني. هغه کس چې د جراحۍ په وخت ډاکټر ته چاړه او سټک ورکوي بې ګناه وي او باید هغه ونه وژل شي د دې لپاره چې هغه د ناروغ په معالجه کې هیڅ رول نه دی لوبولی. ولیعهد ماته وویل زه پوهیږم چې نن به خدای ځان را څرګند کړي خو په سلطنتي ماڼۍ کې خدای ماته نه راځي بلکې له ماڼۍ د باندې ماته څرګندیږي. زه پر دې هم پوهیږم چې د خدای د ظهور پر وخت زما بدن ریږدي او غږ به بند شي خو باید یو څوک وي چې له ما سره مرسته وکړي. له دې امله چې ته مې په لاره کې وموندلې او په دې هم خبر یم چې ډاکټر یې نو ته به له ځان سره بوځم. ما نه غوښتل چې له دغه ځوان سره لاړ شم ځکه پاتور راته ویلي ول چې د فرعون د مړینې پر وخت باید په ماڼۍ کې پاتې شو خو د ولیعهد له امره مې هم سر نه شو غړولی او مجبور شوم چې له هغه سره لاړ شم. ولیعهد یو لنګ اغوستی و چې ورنونه یې هم ترې ښکارېدل. هغه زما په پرتله جګ دی او اوچت ګامونه یې اخیستل. کله چې د نیل څنډې ته ورسېدو ولیعهد وویل باید له سینده واوړو او ځان د هغه ختیځې څنډې ته ورسوو. د یوه ماکو پړی یې خلاص کړه او زه ورسره په ماکو کې کېناستم او پارو مې واهه. کله چې د سیند بلې څنډې ته ورسېدو ولیعهد له دې پرته چې ماکو وتړي هغه یې په سیند کې خوشی کړ او اوبو ماکو لاهو کړ. موږ د ختیځ پر لور وخوځېدو او له دې امله چې ولیعهد چټک روان و نو زه مجبور وم چې د هغه تر شا ورپسې وځغلم او بدن مې خولې وکړي. په دې توګه موږ هغه ځای ته ورسېدو چې تبس ښار او د هغه باغونه زموږ شاته پاتې شول او د تبس په ختیځ کې هغه 3 غرونه را څرګند شول چې د دغه ښار ساتونکي بلل کېږي. کله چې داسې ځای ته ورسېدو چې نور څوک نه و او کوم غږ هم نه اورېدل کېده نو ځوان پر ځمکه کېناست او ویل دلته به خدای ماته را څرګندېږي. زه حیران شوم چې څه ډول به هغه ته خدای ورڅرګند شي او آیا زه به هغه وګورم که نه. په دې توګه سهار شو او تر لمر ختو وروسته ولیعهد نارې کړې سینوها خدای راغی او زما لاس ونیسه ځکه چې لاس مې ریږدي. ما د هغه لاس ونیو او هر څومره چې لمر راپورته کېده د ولیعهد هیجان نور هم زیاتېده. پر خاورو پریوت او پر ځان راتاو شو. زه چې د هغه له دغه حالته ویرېدلی وم په دې وخت کې آسوده شوم ځکه چې پوه شوم چې ولیعهد په میرګي اخته دی او ممکنه ده چې خپله ژبه هم پر خپلو غاښونو غوڅه کړي. دود داسې دی چې د دغه ډول ناروغانو د غاښونو په منځ کې یو لرګی ورږدي او دا چې هلته لرګی نه پیدا کېده مجبور شوم د خپل لونګ یوه ټوټه پرې کړم او د هغه د غاښونو په منځ کې کېږدم چې ژبه یې غوڅه نه شي. بیا هغه ډول چې په کتاب کې لیکل شوي دي د هغه د درملنې لپاره مې د ولیعهد د بدن مالش پیل کړ. ما د ولیعهد بدن مالش کاوه چې یو باز لکه چې له لمره راوتلی وي زموږ پر سر وګرځېد او داسې ښکارېده چې غواړي د ولیعهد پر سر کینی. له ځان سره مې وویل ښایي هغه خدای چې ولیعهد یې په تمه و همدا باز وي. خو څو شېبې وروسته یو ښکلی ځوان چې نیزه یې په لاس کې وه او د سوریې د غرونو اوسېدونکی ښکارېده راڅرګند شو. دغه هلک دومره ښکلی و چې ما ورته رکوع وکړه ځکه فکر مې وکړ چې هغه د ولیعهد خدای دی. ځوان د مصر په ولایتي لهجه له ما پوښتنه وکړه دا څوک دی؟ آیا ناروغه دی؟
ما ورته وویل که ته خدای یې د دغه ځوان معالجه وکړه او که غل یې په دې پوه شه چې موږ هیڅ هم نه لرو چې درې کړو. هغه باز چې په اسمان کې الوت کاوه راښکته شو او د ځوان پر اوږه کېناست. ځوان وویل زه خدای نه یم او د یوې پنیر جوړونکي ښځې او میړه زوی یم خو لیک لوست مې زده کړی. اټکل مې کړی چې زه به ډېر ژر د نورو قمندان شم او اوس تبس ښار ته ځم چې د فرعون خدمت وکړم ځکه چې اورېدلی مې د فرعون ناروغ دی او یو ناروغ پاچا زما په شان کسانو ته اړتیا لري چې د هغه ملاتړ وکړي. بیا یې په ولیعهد نظر تیر کړ او ویې ویل ایا هغه به له دې ناروغۍ مړ شي؟ ومې ویل نه، د هغه ستونزه مرګونې نه ده خو انسان بېخوده کوي او انسان په بېخودۍ کې خپل اختیار له لاسه ورکوي. ولیعهد بیدار شو خو د سهار یخنۍ له امله رېږدېده. نیزه لرونکي ځوان خپل واسکټ ویست پر ولیعهد یې واچاوه. بیا یې وویل اوس څه کوي؟ ما ورته وویل که له ما سره مرسته وکړي هغه به ښار ته یوسو او هلته به یو روان تخت پیدا کړو چې هغه پکې کېنوو او کور ته یې ورسوو. ځوان وویل سمه ده، زه چمتو یم چې لا تا سره مرسته وکړم او هغه ښار ته بوځو. ولیعهد کېناست خو رېږدېده. نیزه لرونکي ځوان مرسته وکړه. هغه واسکټ ور واغوست او ما ته یې وویل دغه ځوان د شتمنو له کورنۍ دی ځکه چې د بدن پوستکی سپین دی او نرم او سپین لاسونه لري. بیا یې زما لاسونه ونیول او ویې ویل ته هم نرم لاسونه لري، دنده دې څه ده؟ ومې ویل زه ډاکټر یم او په طبس کې د امون د معبد په دارالحیات کې مې درس ویلی دی. ښایي دغه ځوان دې راوستی دی چې دلته یې درملنه وکړي. خو ښه شوه چې جامې دې ور واغوستې ځکه چې په بیدیا کې سهار مهال هوا سړه وي. د لمر له راختلو او د جامو له اغوستلو وروسته ولیعهد رېږدېدا ودرېده. ناڅاپه یې دغه ځوان ولید او ویې ویل دغه هلک ډېر ښکلی دی. له هغه یې پوښتنه وکړه ایا د اتون خدای راستولی؟ نیزه لرونکي ځوان وویل نه. ولیعهد وویل ما نن وکړی شول چې اتون خدای ووینم او همدا چې لمر راوخوت هغه مې ولید. فکر مې وکړ چې ښایي ته هغه ماته راستولی یې. ځوان وویل زه د خدای له لورې نه یم راغلی بلکې بېګا وخوځېدم چې نن سهار طبس ته ننوځم او د فرعون خدمت ته ملا وتړم. د لمر له ختو وروسته زما باز دلته الوت کوه. زه پوه شوم چې ښایي دلته یو څه وي چې د هغه پام یې جلب کړی دی او چې دلته راغلم تاسې مې ولیداست. ولیعهد وویل په دې نیزې څه کوې؟ ځوان وویل د دې نیزې څوکه له میس او قلعې څخه جوړه شوې ده او راغلی یم چې هغه د فرعون د دښمنانو په وینو سره کړم. ولیعهد وویل زه له وینې بهېدنې کرکه کوم ځکه د وینې بهول تر ټولو بد عمل دی. نیزه لرونکي ځوان وویل زه ستا په شان فکر نه کوم او باوري یم چې د وینې بهېدل د ملتونو د پاکۍ سبب کیږي او هغوی ځواکمنوي. خدایان وینه خوښوي ځکه چې د وینې په خوړلو سره کلکېږي او تر هغې ورځې چې جنګ ممکن وي د وینې بهېدل به دوام لري. ولیعهد وویل زه به داسې کار وکړم چې نور جنګ رامنځته نه شي. نیزه لرونکي ځوان ماته وکتل او ویل داسې ښکاري چې دغه سړی لیونی شوی دی ځکه چې جنگ پخوا هم و او تل به وي او هر کار چې ملتونه یې د جنگ د مخنیوي لپاره وکړي جنگ به نور هم زیات شي ځکه چې جنگ هم لکه د ساه اخیستلو د ژوند لپاره اساسي توکی وي. ولیعهد لمر ته وکتل او ویل ټول ملتونه د هغه زامن دي ځکه چې هغه اتون دی. بیا یې ګوته د لمر خواته ونیوله او زیاته یې کړه ټول مکان او زمان له هغه سره تړاو لري. زه به په طبس کې د هغه لپاره یو معبد جوړ کړم او د هغه انځور به ټولو پاچاهانو ته ولیږم. زه له هغه پیدا شوی یم او هغه ته به ستنېږم. نیزه لرونکي ځوان د دې خبرې له اورېدو وروسته وویل شک نشته چې هغه لیونی دی او تاسو حق درلود چې هغه مو بیدیا ته راوستی دی چې معالجه یې کړئ. ما وویل هغه لیونی نه دی بلکې د میرګي پر وخت یې خپل خدای ولید خو موږ دا حق نه لرو د هغه څه په اړه نیوکه وکړو چې هغه لیدلی دی ځکه چې هر څوک کولی شي د هغه خدای عبادت وکړي او پر خبرو یې عمل وکړي چې ورته ګروهمن وي. موږ ولیعهد پورته کړ او د ښار پر لور مو بوت. د میرګي د حملې له امله ډیر کمزوری شوی و نو تر دواړو مټو مو ونیو او باز هم زموږ په مخ کې الوت کاوه. کار ته چې ورنږدې شو ګورم چې د معبد یو کاهن یا ملا له یو روان تخت او یو شمیر ملایانو سره د ولیعهد په تمه دی او موږ له حدس او ګمان نه پوه شو چې دغه کاهن به هماغه عامي وي. لومړنی خبر چې عامي ولیعهد ته ورکړ همدا و چې د هغه پلار او دریم آمونحتیپ له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي. هغه ته یې د کتان جامې ور واغوستې او خولۍ یې ور پر سر کړه. عامي ماته وویل سینوهه ایا هغه وتوانید چې خپل خدای وګوري؟ ومې ویل هغه وایي چې خپل خدای یې لیدلی دی خو زما پام ده ته و چې کوم تاوان ورته ونه رسیږي او د هغه علاج مې کاوه. پوه نه شوم چې د هغه خدای کله څرګند شو
خو ته زما نوم څنګه پیژنې؟ ما خو کله هم نه یې لیدلی. امی وویل زما دنده دا ده چې ستا په نوم پوه شم او پر هغو پیښو خبر شم چې په سلطنتي ماڼۍ کې تیریږي. بیګا چې کله زه پوه شوم چې ولیعهد چې اوس فرعون دی له میرګي سره مخامخېږي نو پرې مې خو چې یوازې پاتې شي، ځکه هر وخت ولیعهد احساس کوي چې دغه مرض پرې حمله کوي، ګوښه‌نشین شي او که ونه غواړي چې یوازې پاتې شي، موږ هڅه کوو چې هغه یوازې پرېږدو، ځکه چې هیڅوک باید د ولیعهد میرګي او د هغه له خولې وتلي ځګونه ونه ګوري. بیګا چې کله ما ولیدل ولیعهد له ماڼۍ څخه د وتلو پر وخت له تا سره مخامخ شو، نو ډاډه شوم ځکه چې ته ډاکټر یې او له دې سره سره چې طبیب یې د امون د معبد کاهن هم ګڼل کیږي، ځکه تر هغو چې یو څوک کاهن یا مولا نشي هغه د دارالحیات په ښوونځي کې نه پرېږدي، او زه د اتون د معبد کاهن یم. هغه وویل له دې سره سره چې زه او ته د دوو بیلو خدایانو پیروي کوو، خو اجازه مې ورکړه چې تېره شپه ولیعهد له تا سره یو ځای بهر لاړ شي، د دې لپاره چې یو ډاکټر د هغه پالنه وکړي او زما یقین و چې میرګي پرې راځي. بیا یې نیزه لرونکي ځوان ته اشاره وکړه، ویې ویل دا څوک دی؟ ومې ویل یو ځوان دی چې نن سهار په بیدیا کې ورسره مخامخ شو، یو باز هم پر سر الوت کاوه او اوس دغه مرغه د هغه پر ولي ناست دی. امی وویل کله چې پر ولیعهد د میرګي حمله راغله دغه ځوان هلته موجود و او هغه د ناروغۍ منظره یې ولیدله. ما ورته وویل هو. ویې ویل که داسې وي باید دغه ځوان ووژنو. پوښتنه مې وکړه ولې؟ وی ویل د دې لپاره چې ولیعهد اوس فرعون دی او که خلک پوه شي چې زموږ فرعون په میرګي اخته دی او کله ناکله پرې حمله راځي بېخوده کېږي نو پر هغه به عقیده ونه کړي. ومې ویل دغه ځوان چې تاسې یې ګورئ نن یې په بیدیا کې خپل واسکټ وایسته او ولیعهد یې پرې پټ کړ چې له یخنۍ ونه رېږدي او خپله هم وایي چې د دې لپاره راغلی دی چې د فرعون له دښمنانو سره وجنګېږي او له دې پرته ډېر ساده ځوان دی او په دې خبرې نه پوهېږي چې ولیعهد په دې مرض اخته دی. امی هغه ځوان ته نارې کړې او ویې ویل اورېدلې مې دي چې تا نن د ولیعهد خدمت کړی دی، دغه د سرو زرو کړۍ ستا انعام دی. له هغه وروسته امي د سرو زرو یوه کړۍ هغه ته ور وغورځوله، خو ځوان دغه کړۍ وانخیسته او طلا پر ځمکه ولوېده. امي ورته وویل ولې دې سره زر وانخیستل؟ ځوان ورته وویل د دې لپاره چې زه یوازې له فرعون څخه امر ترلاسه کوم او د نورو دستور نه منم. داسې ښکاري چې فرعون همدا ځوان دی چې اوس یې خولۍ پر سر کړې ده او نن دغه باز زه د هغه لور ته هدایت کړم. له هغه وروسته ځوان د نوي فرعون پر لور لاړ او ویې ویل زه راغلی یم چې د فرعون چوپړ وکړم. ته چې نن فرعون یې نو زه دې ته چمتو یم چې خدمت دې وکړم. فرعون ځواب ورکړ هو زه به تا په خپلو خدمتګارانو کې شامل کړم، خو خپله نیزه زما یو غلام ته ورکړه. زه له نیزې ډېره کرکه لرم ځکه چې د وینې د بهېدا وسیله ده. زه ټول ملتونه یو شان ګڼم او ټول د اتون زامن دي، نو هیڅ یو پکې باید بل ونه وژني. ځوان خپله نیزه یوه مریې ته ورکړه او بیا فرعون پر روان تخت کېناست. موږ ټول پلي ورپسې روان شو او په دې توګه سلطنتي ماڼۍ ته ننواتو. سلطنتي ماڼۍ له خلکو ډکه وه او کله چې فرعون ماڼۍ ته ورسېد له موږ څخه جلا شو او ملکې یعنې خپلې مور ته ورغی. نیزه لرونکی ځوان له ما پوښتنه وکړه اوس به زه څه کوم او باید چیرته لاړ شم؟ ورته مې وویل همدلته اوسه او له دې ځایه مه ښوره. ته دلته اوسه چې فرعون په راتلونکو ورځو کې تا وګوري او ستا دنده وټاکي، ځکه فرعون خدای دی او خدایان هیرجن وي. تر هغې چې هغه تا ونه ویني هیڅکله به یې په یاد نشي چې ته یې په خپلو خدمتګارانو کې شامل کړی یې. نیزه لرونکی ځوان وویل زه د مصر راتلونکي ته ډېر اندېښمن یم. پوښتنه مې وکړه ولې؟ ویې ویل د دې لپاره چې زموږ نوی فرعون له وینو ویریږي او وایي چې ټول ملتونه سره مساوي دي. زه چې یو جنګیالی یم په دې عقیده باور نشم کولی، د دې لپاره چې زه پوهیږم دغه عقیده د یو سرتیري په تاوان ده. ورته مې وویل زما نوم سینوهه دی او په دارالحیات کې دننه د امون په معبد کې اوسیږم. کله ما سره د کار و ما ته راتلی شي. زه له ځوانه بیل شوم او د هغې کوټې پر لورې لاړم چې تېره شپه پکې پاتور ویده شوی و. پاتور چې ولیدم اعتراض یې وکړ او ویې ویل سینوهه تا سخته غلطي کړې ده چې د بښلو نه ده. پوښتنه مې وکړه زما غلطي څه ده؟ پاتور وویل په داسې شپه چې فرعون مړ کېده ته له ماڼۍ وتلی وې او ټوله شپه دې د عیاشۍ په مرکزونو کې تېره کړه. له دې کبله چې ته دلته نه وې نو زه چا راویښ نه کړم. زه د فرعون د مرګ پر وخت موجود نه وم نو د هغه له پوزې څخه مې د مرغه الوتل هم ونه لیدل. ما ورته وویل په قصدي توګه مې دغه کور نه و پرېښی، بلکې ولیعهد امر وکړ چې
له هغه سره لاړ شم. بیا مې ټوله کیسه له پیله تر پایه ورته وکړه. پاتور چې زما خبرې واورېدې وی ویل امون دې موږ وساتي ځکه چې زموږ نوی فرعون لیونی شوی دی. ومې ویل هغه لیونی نه دی بلکې په میرګي اخته دی او کله ناکله دغه مرض پرې حمله کوي. پاتور وویل څوک چې میرګي لري له لیوني سره توپیر نه کیږي ځکه چې یو څوک د میرګي له حملې سره مخامخېږي عقل له لاسه ورکوي. ډیر ژر د نورو ګوډاګۍ ترې جوړیږي او زه د مصر ملت ته چې باید په میرګي د اخته فرعون د پاچاهۍ تر سیوري لاندې شپې ورځې تېرې کړي خوابده یم. په دې وخت کې د لوی قاضي له لوري خبر راکړل شو چې باید هغه ته ورشو چې په موږ قانون پلی کړي ځکه قانون وایي چې کله فرعون د کوپړۍ له سپړلو وروسته مړ کیږي باید هغه کسان ووژل شي چې په دغه کار کې لاس لري. د دغه خبر په اورېدو سره زه وویرېدم خو پاتور سترګک وواهه او راته ویل چې ونه ویرېږم او ورو یې وویل دغه قانون هیڅکله هم نه دی اجرا شوی. یو شمیر سرتیري راغلل او موږ د دربار ستر قاضي ته بوتلو. د هغه په مخ کې مې 40 تاو شوي څرمنې ولیدې چې د مصر 40 ګونې قوانین پکې لیکل شوي او هره تاو شوي څرمنه د تومار په بڼه و چې یو قانون پرې لیکل شوی و. کله چې پاتور د قاضي حضور ته ورغی له هغه سره یې خبرې وکړې. موږ 3 کسه وو چې د قانون له مخې باید وژل شوي وای. یو زه بل پاتور او دریم هغه سړی و چې شتون یې د وینې د بندېدا سبب کېده. له دې وروسته چې موږ د قاضي دربار ته ورغلو عسکرو بیرته د وتلو لاره بنده کړه چې موږ ونه تښتو او له هغه وروسته جلاد راغی. ستر قاضي وویل له دې امله چې فرعون ممالجه نه کړی شو پر تاسې د مرګ حکم کیږي او اوس باید ووژل شئ. کمبخته ځوان چې په خپل شتون سره یې د وینې د بهېدا مخه نیوله سخت رېږدېده او پاتور په کنډا سخلو وپوښتل مور دې ژوندۍ ده که نه؟ سړي وویل زما مور 40 کاله مخکې مړه شوې ده. پاتور قاضي ته وویل نو لومړی دغه سړی ووژنئ چې مور یې په بله دنیا کې ورته د نخود او لوبیا شوروا پخ کړې ده او د هغه په تمه ده. سړی چې نه پوهېده ورسره ټوکې کوي د جلاد مخ ته په ګونډو شو او جلاد خپله ستره تیره توره چې سور رنګ یې درلود وخوځوله او ورو یې د هغه سړي پر ورمیخ کېښودله. سره له دې چې د هغه تورې هیڅ تاوان ورونه رساوه خو سړی بېخوده شو. جلاد عسکرو ته وویل دغه سړی مې له مخې لرې کړئ. له هغه وروسته ما ګونډه ووهله او جلاد په خندا خپله توره زما پر ورمیخ کېښوله او زه له کوم تاوان یا ټپ پرته پورته شوم. کله چې د پاتور نوبت ورسید نو جلاد په دې بسنه وکړه چې هغه خپله توره د هغه پر سر وښوروي. له دې وروسته موږ ته وویل شول چې فرعون غواړي زموږ مزد راکړي او موږ یې د قاضي له کوټې بهر کړو. خو هر څه چې یې وکړل بېخوده سړی یې ویښ نه کړی شو او په حیرانتیا سره مې ولیدل چې هغه مړ شوی دی. زه نشم ویلی چې دغه سړي د مړینې علت څه و ځکه چې هیڅ ډول ناروغي نه درلوده خو داسې ښکاري چې د مرګ له ویرې مړ شوی وي. سره له دې چې ډېر ناپوه سړی و خو په مړینې ډېر خفه شوم ځکه چې ساره یې نه درلوده او له هغه وروسته په ټوله موده کې چې ما طبابت کوو داسې څوک مې ونه لیدل چې په خپل شتون سره د وینې د بهېدا مخه ونیسي. نوی فرعون پاتور ته د سرو زرو یو زنځیر او ماته د سپینو زرو یو زنځیر راکړ چې زموږ په غاړه کې راواچوي. دواړو ته یې کتان جامې راوغوښتلې او کله چې زه له سلطنتي ماڼۍ دارالحیات ته راغلم ټولو محصلینو راته رکوع وکړه او استادانو راته غوړمالي کوله. د پاتور له لوري فرعون د سر د عملیاتو د راپور د لیکلو دنده ماته وسپارل شوه. هغه وویل سینوهه ته باید په دغه راپور کې څو شیان ولیکې. لومړی دا چې کله موږ د فرعون سر خلاص کړ د هغه له مغزو خوږ وږم پورته شو او دویمه دا چې د مړینې پر وخت مو ولیدل چې د هغه له پوزې یو مرغه والوت او نیغ په نیغه د لمر پر لوري ولاړ. ما وویل پاتوره که تېروتنه ونه کړم نو کله چې فرعون مړ شو لمر نه و راختلی. پاتور وویل ای کمقله لمر تل شته خو کله تر افق لاندې او کله هم پر افق له پاسه وي. ومې ویل ښه ده دا به هم ولیکم. پاتور وویل بل دا ولیکه چې فرعون تر دې څو شېبې وړاندې چې مړ شي سترګې پرانیستلې او خدایانو ته یې وویل چې اوس به زه ستاسو پر لوري درشم. ما د فرعون له مرګه مفصل او په زړه پورې راپور برابر کړ چې کله پاتور ولوست ویې خندل او ویې ویل ښه دې لیکلی دی.
بیا دغه راپور د 80 ورځو لپاره هر ورځ د امون په معبد او د تبس ښار په نورو معبدونو کې ولوستل شو. په دغه 80 ورځو کې چې د فرعون مړی په دارالممات کې بلې دنیا کې د ژوند کولو لپاره چمتو کېده او هغه یې مومیایي کاوه، په تبس کې د عیاشۍ ټول مرکزونه او ساقخانې بندې وې. خو دا ځل هم د ډاکټرانو د اعدام په شان یوازې په نمایشي ډول قانون اجرا کېده، ځکه چې ټولو ساقخانو او د عیاشۍ مرکزونو 2 دروازې درلودې او خلک له شاتنۍ دروازې دغو ځایونو ته ورتلل او هلته یې شراب څښل یا یې عیاشۍ کولې. په همدې ورځو کې چې په دارالممات کې د فرعون د مړي په مومیایي کولو بوخت و، ماته یې زیری راکړ چې په دارالحیات کې زما د زده کړې دوره پای ته رسېدلې ده او زه د ښار په هرې سیمې کې چې وغواړم طبابت کولی شم. دارالحیات 14 تخصصي څانګې درلودې چې هر محصل په خپله خوښه یوه رشته انتخابوله. ما په خوشحالۍ سره دغه ښوونځی پای ته ورساوه او د سپینو زرو په هغه ځنځیر مې چې نوي فرعون راکړی و، یو کوچنی کور او د کاپتا په نوم یو مریی چې په یوه سترګه ړوند و راونیول. د دې وروسته چې زما مریی پوه شو زه ډاکټر یم، ویل په ټولو ځایونو کې به ووایم چې زما دواړه سترګې ړندې وي او بادار مې یوه بیرته معالجه کړه. له خپل هنرمند ملګري توتمس نه مې غوښتنه وکړه چې زما کور د انځورونو په وسیله ښکلی کړي او د طب د خدای انځور یې زما د کوټې په دیوال انځور کړ، زما څیره یې هم انځور کړه. د طب خدای ویل چې سینوهه زما تر ټولو ښه شاګرد او د طب تر ټولو نیک او ښه ډاکټر دی. خو څو ورځې په کور کېناستم او هیڅ ناروغ رانغی چې معالجه یې کړم.